څه د خندا په اندازه پوه شوې د خنداګانو قصې بیلې بیلې او څومره بدرنګه د رنګینه دنیا کړدو توره کړله سپینه دنیا تاسو برباده کړله زړه مو یخ شو بادوم بیا ګلورینه دنیا. السلام علیکم. بپیر آباد ټي وي کې ستاسو هوسټ ستاسو کور بپیر نعمان حاضر دی ستاسو په خدمت کې په دې تمه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د ژوند د خوشحالو نه خوندونه مزې اخلي. ګرانو کتونکو را سره ناسته کوي نن زما یو زوړ ملګری او ډېر ښکلی شاعر او سموده چې دی هغه د پیر آباد ټي وي د فیسبوک د پاڼې او د یوټیوب د چینل نه لږ شانتي لرېوالی اختیار شوی د هغې او څه مصروفیاتو د وجې نه انشاءالله اوس بیا کوشش کوو چې د دې سره ناسته وکړو د دې نه څه نوې نوې غزلې نوې نوې شعرونه چې دي هغه تاسو ته د پیر آباد ټي وي په فیسبوک پاڼې د یوټیوب چینل په موبایل په شیشه باندې هغه تاسو ته وښیو. نو عابد صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني. نو وقفه خو به ډېره راله منځ کې که نه اوس چې دی نو بس ناڅاپي غونډه راپېښه وکړه تاسو او دې نه خو موږ فایده واخلو او د کتونکو ته چې دی دې ته به هم څه وښایو. نو بس څه به را سره شریک کوئ نن؟ بس ملګرو سره شریکولو لپاره خو ډېر څه شته الحمدلله خو زه خو شربت څکلو له راغلی وم ما ته خو پته نه چې دلته کیمرې او سټینډونه مخکې نه لګېدلي دي. مړه زما یار شه که نه ومنه مړه زما یار شه که نه ومنه ما له ځانه ته له ما نظار شه که نه ومنه ستا د مینې درد په ټول وجود لرم ستا د مینې درد په ټول وجود لرم ته خو هم لږ بیمار شه که نه ومنه. ډېر ښه عابد صاحب ډېر ښه. زمونږ د دواړو قصې بیلې بیلې زمونږ د دواړو قصې بیلې بیلې د رڼاګانو کیسې بیلې بیلې زمونږ د دواړو قصې بیلې بیلې د رڼاګانو قصې بیلې بیلې تا د چنار لاندې خوبونه وکړل تا د چنار لاندې خوبونه وکړل خو د مارغانو قصې بیلې بیلې تا د چنار لاندې خوبونه وکړل خو د مارغانو کیسې بیلې بیلې مونږ څوک دي چې پخلا به مو کړي ای د یارانو قصې بیلې بیلې. او بل شعر دی په مقتدي باندې څه تېرېږي په مقتدي باندې څه تېرېږي د ملایانو قصې بیلې بیلې دا شعر د وسیم ته ډالۍ وسیم ته بالکل ډالۍ. ملا ممبر پسې دی ولې جاړې ملا ممبر پسې دی ولې جاړې د مقتدیانو قصې بیلې بیلې. ډېر ښه جي ډېر زبردست شعرونه. او دلته د امن سوکالي راغلی دلته د امن سوکالي راغلی د مشرانو قصې بیلې بیلې رب دې زما کړه میخانې ته وایي رب دې زما کړه میخانې ته وایي د میخوارانو کیسې بیلې بیلې. ډېر ښه جي ډېر زبردست شعر. او ډېره مننه چې ته زما شي او زه ستا نه شمه چې ته زما شي توجه غواړم لږی شان بالکل جی خصوصا دې شعر دپاره چې ته زما شي او زه ستا نه شمه بس د روریانو قیسې بیلې بیلې. ډېر زبردست شعر. او بل شعر دی څه د خندا په اندازه پوه شوې څه د خندا په اندازه پوه شوې د خنداګانو قصې بیلې بیلې. دا راته یو ځل به وایي ډېره مننه. څه د خندا په اندازه پوه شوې د خنداګانو قصې بیلې بیلې. او چې ستا ځواني وه نو بس تا سره وو چې ستا ځواني وه نو بس تا سره وو اوس د پیریانو قصې بیلې بیلې. ډېر زبردست. او ابد تا باندې به نه ورانېږي ابد تا باندې به نه ورانېږي د عابدانو قصې بیلې بیلې. ډېر زبردست شعرونه جي ډېر عابده تا باندې به نه روانېږي د عابدانو کیسې بیلې بیلې جي ډېر زبردست شعرونه عابد صاحب موږ سره شریک کړل او هیله به لرو چې انشاءالله بیا هم دې راځي او دغه شان شعرونه به دې نه ریکارډ کوو دغه شان د نورو شعرونو د پروګرام دپاره د کامن سنس کوېسچنو د پروګرام دپاره او د لایو شو دپاره تاسو زموږ د فیسبوک پاڼه او د یوټیوب چینل پیر آباد ټي وي کتی شئ فالو کولی شئ سبسکرایب کولی شئ او
ویډیو شیر کول شي هم شي دغه شیر کېدل او سبسکرایب کېدل چې دا به تاسو نه هیروي. دا نن وخت پورې هم دومره او ان شاء الله ملاقات پکېږي بیا په بل پروګرام کې د لوی الله پامان.